إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو، آیت مبارک چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته خطاب فرمای وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هغه څه چې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته د جانب د الله راوړي په هغه باندې عمل وکړئ، هغه واخلئ، او هغه څه څخه چې تاسو معنا کوي د هغه څخه ځان وساتئ. دغه احکام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله له جانب مونږ او تاسو ته راوړي د هر یو شاته کافی حکمتونه علتونه پراته دي، مګر مؤمن د هغه حکمتونو په لټنې باندې مکلف نه دی چې خامخا په یو حکمت باندې پوه شي. ځکه دغه حکمتونو په لټنه بار بار ما دا خبره کړې انسان په شک او تردد کې اچوي. د هغه څه حکمت باندې چې ته په خپل عقل باندې پوهیږي قبلوي به، او په هغه حکمت چې پوه نشي بیا ارادوي یا شک او تردد کې پاتې کیږي. یو د هغه مسایلو څخه چې نن وخت یو تعداد مسلمانان د هغې په اړه پوښتنه کوي، او یو تعداد مسلمانان انټرنیټ ته رجوع کوي، یوټیوب کې یا ګوګل کې مختلف قسم خلکو څخه مختلف قسم خبرې اوري، شک او تردد کې پاتې شي. حال دا چې ما بار بار دا توصیه کړې چې یو مسلمان ځان دپاره یو عالم غوره کړي، په هغه باندې اعتماد وکړي او په خپل مشکلاتو کې همیشه هغه ته رجوع وکړي یا د هغه څخه پورته عالم ته رجوع وکړي. اما یو موضوع چې ته کله د یوټیوب څخه اخلې، کله د ګوګل څخه اخلې، کله د یو بل عالم څخه اورې، تا شک او تردد کې اچوي. ځکه ته تفکیک نشي کولی چې دغه سړی په ګوګل کې یا په یوټیوب کې خبرې کوي دا څوک دی، د بیک ګراوند څه شی دی، د خلفیه څه شی دی، د اهل سنت دی، د اهل تشیع دی، د مثلا خوارج دی، د قادیانی دی، دا څوک د تفکیک نشي کولی. نو هر سړی خپل نظر هلته وړاندې کوي، بالاخره تا نه لاره ورکېږي. یو د هغه مسایلو څخه چې نن وخت کې بار بار پوښتنه کیږي، آیا یو زنانه یوازې سفر کولی شي که نشي کولی؟ دوهمه پوښتنه دا ده چې زنانه یوازې یا په یو ګروپ کې حج او عمرې ته تللی شي که نشي تللی؟ او درېیمه اساسي پوښتنه چې دې وخت کې د ځینې خلکو د ویناو په اساس باندې په خلکو کې یو بلبله جوړه کړې، هغه دا ده چې لیور سره سفر کولی شي که نه؟ ځکه په لنډو وختونو کې کوم چا یو څه خبرې کړې دي، هغه ویلي دي چې لیور د محارمو څخه دی، یعنې ښځې ته محرم ده او ښځه هغه سره سفر کولی شي، یوازې والی ورسره اختیارولی شي. حال دا چې دا خبره کاملا غلطه ده، خلاف حقیقت دی. نو ما ته هم یو تعداد مسلمانانو رجوع وکړه په دې اړه باندې، نو ما غوښتل چې دغه وضاحتونه تاسو سره شریک کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې چې هم صحیح بخاری کې دی هم مسلم کې دی فرمای لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. دغه حکم عام دی، هیڅ زنانه ته هیڅ مؤمنه ته اجازه نشته چې سفر وکړي مګر یو محرم سره، باید محرم ورسره وي، غیر د محرم نه سفر نشي کولی. که دې حدیث متن ته وګورو عام دی، وخت ورسره قید شوی نه دی چې دا سفر څومره وي، لنډ وي که اوږد وي، یو ورځ وي که دوه ورځې وي که درې ورځې وي، مطلق سفر دی
چې هم په دې کې حج شامل دی، هم په دې کې عمره شامل ده، هم په دې کې نور سفرونه شامل دي، هم په دې کې سیاحت شامل دی، ټول په دې کې شاملېږي. هیڅ زنانه ته دا جواز نه لري چې سفر وکړي مګر خپل محرم سره. دا چې محارم څوک دي 16 وروسته زه تشریح کوم. دوهم حدیث شریف کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه څوک چې په الله ایمان لري او په ورځ د آخرت ایمان لري نو دای د سفر نه کوي. زنانو ته خطاب دی، سفر دی نه کوي غیر د محرم نه دومره سفر چې یو شپه او یو ورځ دربر نیسي، مګر دینه مطلب د قدم سفر دی یا د اوخ سفر دی. هغه وخت کې اوس وخت کې دغه مسافو باندې قیاس کیږي، دومره مسافت چې په یو شپه او ورځ کې یو اوخ طی کوو 100 کیلومتر کېږي، کیلومتر باندې قیاس دی. بل حدیث شریف کې 2 ورځې راغلي، هغه زنانه چې په الله او په آخرت ایمان لري غیر د محرم نه د سفر نه کوي او یوازې د سفر نه کوي په اندازه د 2 شپو او 2 ورځو. او بل حدیث کې 3 شپې او 3 ورځې راغلي دي. نو علماء چې دې کې څېړنه کړي چې ولې یو کې یو ورځ او یو شپه ده، بلکې 2 ورځې او 2 شپې دي، په دریم حدیث کې 3 ورځې او 3 شپې دي. دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په مختلفو وختونو کې مختلفو صحابه پوښتنه کړي او هر صحابي ته د هغه د پوښتنې په مطابق جواب ورکړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د انسان حالت ته کتل، د هغه مطابق به جواب ورکاو. نو حنفي مذهب کې بیا 3 شپې او 3 ورځې ته اعتبار دی. دغه حدیث دوی قوي ګڼي، په دې باندې عمل کیږي. یعنی دومره سفر چې هغه کې انسان المنز قصر کوي، زنانه د یوازې دا سفر نه کوي، کله دینه کم وي باک نه لري. نو دې حدیثو ته کو ګورو، په دې کې عمومي د سفر خبره ذکر شوی چې سفر ورته جواز نه لري که هر ډول سفر وي. مګر بل حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې فرمایي چې هیڅ نارینه هیڅ سړی د هیڅ زنانه سره نه یوازې کیږي غیر محرم ښځه سره. یعنی هیڅ سړی د غیر محرم ښځه سره نه یوازې کیږي مګر دا چې د زنانه سره یو محرم وجود ولري، او دغه زنانه د مګر دې سره د محرم وجود ولري. په دغه موجودیت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله، یو صحابي پاسېده، هغه ویل چې یا رسول الله زما نوم په فلانی غزوه کې راوتلی، یعنی د مجاهدینو په لیست کې زما نوم راوتلی چې تا سره فلانی غزوه ته لاړ شم جهاد وکړم، مګر زما میرمن د حج اراده لري، هغه حج ته تلونکې ده. نو دا چې ته وایې چې یوازې سفر دی نه کوي او څوک د ورسره نه یوازې کېږي، نو زما نوم خو تا سره په جهاد کې راوتلی او ښځه مې حج ته روانه ده، څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې جهاد پرېږده، خپل میرمن سره حج ته لاړ شه. جهاد پرېږده، خپل میرمن سره حج ته لاړ شه. حال دا چې جهاد فرض دی په هغه خپلو شرایطو سره یا په هغه وخت کې فرض و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خاوند د فرض څخه منع کوي چې جهاد پرېږده، خپل میرمن سره حج ته لاړ شه. حال دا چې په ده فرض نه ده، کېدای شي په میرمن فرض و حج. نو د هغه همراهۍ دپاره دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې تاکید کوي چې هغه یوازې پاتې نشي باید. اما دا چې ولې زنانه یوازې سفر نشي کولی یا ولې باید سفر ونه کړي، په دې کې کسر شان زنانو ته نه دی، په دې کې خدا نه خسته د هغو دپاره کوم اهانت نه دی یا په هغو باندې کوم بدګماني یا اخلاقي فساد طعنه په هغو باندې نشته، بلکې علی العکس اسلامي شریعت د ښځې پالنه کوي، د ښځې حفاظت کوي، د ښځې ساتنه کوي. یو سړی به وایي چې اوس خو لارو کې امنیت دی، مشکلات نشته، خپل موټر کې کینې خپله ډرایو کوي، هر چېرته چې لاړ او بېرته راځي، هېڅ مشکل ورته نشته. دا خبرې خو موږ تاسو کله کله وایو ځان سره، مګر هغه وخت کې چې دغه زنانه په سړک باندې ټکر وکړي بیا هغه وخت معلومیږي چې دې ته محرم اړتیا و که نه و. هغه وخت کې چې دغه زنانه د صدمه وګوري، مجروحه شي، زخمی شي یا خوږه شي یا یو بل مشکل مرستیا ورته پیدا شي، بیا هغه وخت تا ته احساس کېږي چې دا ولې ما یوازې پرېښودله، یا هغې ته به دا احساس وشي چې زه ولې یوازې لاړم. خاوند چې ما ته ویلې انتظار وکړه سبا زه در سره ځم، ما ولې سبا پورې انتظار ونه کړم. خاوند چې راته ویل چې فلاني میاشت کې زه رخصتي اخیستلی شم تا سره ځم، ما ولې هغه تاریخ پورې انتظار ونه کړه. هلته بیا ورته عقل سرته راځي. نو دغه ټولو مسایلو کې اسلام د ښځې ساتنه کړې، ځکه په هر حالت کې یو څه مشکلات زنانو ته مواجه دي، که هغه طیاره کې د خپل خاص مشکلات لري، که هغه په ایرپورټ کې د خپل خاص مشکلات لري، که یوازې موټر کې د خپل خاص مشکلات لري. نو د دغه ټولو مشکلاتو د لرېوالي دپاره یو محرم ورته اړتیا دی، یو سړی باید ورسره اوسېږي چې هغه هم محرم وي. نو په دې اساس باندې بل حدیث موږ او تاسو هم لرو چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا په شدت سره ردوي چې لیور د خاوند ورور محرم نه دی او حدیث شریف کې هم دا رقم دی چې ایاکم والدخول علی النساء متوجه وسی چې ښځو ته د خلوت په حالت کې مداخلېږي. یو زنانه کور کې د خاوند کور کې نشته نو د هغې خواته به نه ورځي، کور ته منه نه وځه تر څو چې د هغې خاوند یا ورور یا پلار یا محرم کور کې موجود نه وي. متوجه اوسئ. ایاکم په عربي کې داسې لفظ دی چې د خطر وارننګ ورکوي چې متوجه اوسئ، پام کوئ چې زنانو ته د خلوت په وخت کې لاړ نه شئ، هغو سره یو ځایوالی اختیار نه کوي، یوازېوالی اختیار نه کوي تر څو چې محرم په کور کې نه وي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، یو انصاري د مدینې منورې اوسیدونکی پاڅېد ویل رسول الله ارأیت الحمو، د حمو په اړه باندې ستاسو نظر دی؟ حمو په عربي کې د خاوند خپلوان ورته وایي. د خاوند خپلوان که هغه ورور دی، که د خاوند کاکا دی، که د خاوند وراره دی، یعنی د خاوند د طرف خپلوان نارینه، دا ټول حمو ورته ویل کېږي په عربي کې. خو لومړي درجه کې د خاوند ورور، کاکا زوی، کاکا، دغه ټول په دې کې شامل دي. دې صحابي ویل یا رسول الله یعنی زمونږ کورونه کورو ته داخلېږي، خاوند په کور کې نشته، ورور آزاد کور ته تګ راتګ کوي، خاوند په کور کې نشته، نور نارینه څوک نشته، مثلا د کاکا زوی تګ راتګ کوي. نو په دې اړه باندې ستاسو موږ ته نظر راکوي یا څه فتوا ده، موږ څه باید وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل الحمو الموت، متوجه اوسئ چې لیور مرګ دی، لیور مرګ دی. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیور یوازېوالي ته او کور ته د خاوند په نشتوالي کې تګ راتګ ته مستقیم مرګ ورته وایي، یعنی مرګ سره برابر دی چې انسان مرګ ته برابروي. د دې علت څه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیور ته مرګ وایي؟ علت دا دی چې یو بیګانه سړی که ستا کور ته راځي، هغه د کور ته د ورتګ جرأت نشي کولی، هغه به تلیفون کوي، هغه به ټک ټک کوي، هغه به زنګ وهي، خلک به د منطقې ګوري چې دا د فلاني کور ته فلانی سړی راغی، د هر چا په ذهن کې یو سوال پیدا کېږي، هغه دا جرأت نشي کولی چې یوازې راشي. مګر لیور او کاکا او د کاکا زوی دا خو د خپل کورنۍ خلک دي، دا خو بې ټک ټکه هم راتللی شي، بې اجازې هم راتلی شي، هر وخت تګ او راتګ هم کولی شي، د خلکو پې باندې بد ګمان هم نه کېږي، ځکه وایي دا خو د کور سړی دی. نو دا چې په ده باندې خلک شک او شبهه نه کوي او دی هغه زنانه ته لاسرسی په اسانتیا سره لري، نو احتمال د دې شته چې یو ګناه کې واقع شي. نو هر کله چې بیا خدا نه خسته داسې یو ګناه کې مرتکب کېږي چې د ګناه هغه حکم معلوم دی، سنګسار دی متأهل انسان دپاره، نو دا هماغه مرګ ځان ته لټوي. خلاصه دا چې لیور محرم نه دی، ځکه په دې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیور ته، د خاوند ورور ته، کاکا ته، کاکا زوی ته مرګ وایي. د دوی تګ راتګ کور ته بې د موجودیت د محرم نه چې زنانه سره په کور کې وي، یوازېوالی ورسره جواز نه لري. دا چې زمونږ او تاسو عرف کې کورنیو کې سیستم سره کم دی، هغې ته شرعي حکم نشو ویلی. دا زمونږ او تاسو خپل رسم و رواج دی چې د شریعت خلاف دی، یا زمونږ او تاسو هغه ناروا دود دی چې یعنی رواج دی، رایج دی، مګر د شریعت حکم بل رقم دی. سوال اوس دلته پیدا کېږي چې محارم څوک دي؟ چې لیور محرم نه دی، د ښځې مثلا د خاوند کاکا محرم نه دی، د خاوند کاکا زوی محرم نه دی زنانه ته، مېرمن ته. نو محارم څوک دي په شریعت کې؟ محارم قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل موږ او تاسو ته په یو آیت کې ټول سره راټول کړي دي. ځینې محارم د نسب په سبب باندې دي، ځینې محارم د رضاعت یا شیدې ورکولو په سبب باندې منځته راځي، او ځینې د خیشاوندي یا خپلوي په سبب باندې منځته راځي. نو د یوې ښځې دپاره محارم هغه کسان نارینه چې دې دپاره محرم ګرځي چې دا ورسره یوازېوالی هم اختیار کولی شي، دا ورسره سفر هم کولی شي، که هغه د حج سفر دی، که عمرې سفر دی، که همداسې سفرونه دي چې دا ورسره کاملا راحت او آزاد وي. هغې کې په لومړي قدم کې پلار دی، پلار د زنانه خپل پلار، همدارنګه د زنانه ورور، د هغې کاکا، وراره، خوری، د خور زوی، همدارنګه ماما. دغه ټول کسان د دپاره محارم دي، یعنی خپل کاکا سره سفر کولی شي، خپل کاکا سره یوازېوالی کولی شي، وراره سره، خورۍ سره، یا خپل کاکا سره، خپل ماما سره وغیره. همدارنګه په همدې باندې رضاعي ورونه قیاس کېږي، ځکه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، د رضاعت او شیدو ورکولو په سبب باندې هغه ټول نارینه حرامیږي چې په نسب کې انسان ته حرام وي. یعنی یو زنانه د یو سکه ورور لري، نسبي ورور، مګر یو بل ورور داسې لري چې هغه سره شیدې څکلي دي، هغه او دغه نسبي ورور یو حیثیت لري.
ستا ماما د یا د یو زنانه ماما د نسبی ماما دی، مګر یو بل ماما دی چې هغه رضاعي ماما دی، دواړه یو حیثیت لري. ستا رضاعي کاکا او نسبی کاکا یو حیثیت لري، ستا رضاعي وراره او نسبی وراره یو حیثیت لري، رضاعي خورای او رضاعي خورای او نسبی خورای دواړه یو حیثیت لري. نو دغه رضاعي کسانو سره چې د رضاعت د خوانه ستا پلار دی مثلا یا ورور دی یا کاکا دی یا وراره دی یا خورای دی یا ماما دی، دغه ټولو سره زنانه هم سفر کولی شي، هم ورسره یوازې والی اختیارولی شي، ځکه دا ټول د محارمو څخه دي. همدارنګه هغه کسان یا نارینه چې د خیشاوندي یا د خپلوۍ په سبب باندې زنانه ته محرم ګرځي، هغه هم قرآن عظیم شان کې ذکر شوی دی چې یو په هغې کې خسر دی د خاوند پلار، ځکه د خاوند پلار ته د زوی ښځه همیشه حرامه ده، هیڅ کله هغې سره نکاح نشي کولی، ابدي حرامه ده، ځکه د خاوند پلار یعنی خسر خپل ننګور ته یا د زوی مېرمن ته د پلار حیثیت لري. نو دغه په محارمو کې حسابېږي، هم ورسره سفر کولی شي، هم په کور کې ورسره یوازې اوسېدلی شي، مشکل نشته په دې کې. همدارنګه مونږ او تاسو ورته پښتو کې پرکټی وایو، یو زنانه د یو سړي سره نکاح کوي مګر دغه سړی د بلې ښځې څخه زوی لري، هغه دې زنانه ته محرم حسابېږي. همدارنګه د یو زنانه دپاره یو ناسکه پلار وي چې مثلا داسې کېدلی شي زوج ام المرأه ورته وایي چې د مور خاوند یوه لور د یو زنانه څخه زیږېدلې ده، بیا دا مور مثلا کونډه کېږي ځي بل خاوند کوي، نو دغه بل خاوند دغه لور ته محرم حسابېږي. همدارنګه زوم د لور خاوند دا هم محارمو څخه دی. نو دغه هغه محارم دي چې په قرآن عظیم شان کې ذکر شوي دي، زنانه دوی نه پرده هم کوونې کې پروا نه کوي، دوی سره یوازې والی هم اختیارولی شي، دوی سره سفر هم کولی شي. دې نه علاوه ټول نارینه زنانو ته غیر محارم دي، هغو سره د دې سفر کول یوازې والی یا مصافحه وغیره جواز نه لري، چې لیور هم په هغې کې شامل دی، د کاکا زوی هم په دې کې شامل دی، د ماما زوی هم په دې کې شامل دی، د عمه زوی هم په دې کې شامل دی. خو اوس وخت زمونږ او تاسو ځینې مناطقو کې دغه بد رواجونه شریعت او کلتور سره چې هغه زمونږ او تاسو کلتور کې هم ډېرو ځایونو کې نشته، خپله لور به د کاکا زوی سره لګي، ځکه کاکا زوی دا پوهنتون ته ورسوه، نو هغه به 80 کیلومتره 90 کیلومتره دا پوهنتون ته بوځي، د کاکا زوی دی بیرته به راځي، د عمه زوی سره به سفر کوي یو هیواد نه بل هیواد ته، د ماما زوی سره به یو رقم بل رقم، چې د دې نه ډېر زیات مشکلات رامنځته شوي هم دي. نو په همدغه اساس هغه ورونه چې دا پوښتنه کوي چې آیا لیور محرم دی که محرم نه دی، د دغه احادیثو په رڼا کې لیور محرم نه دی. لیور سره د زنانه یوازې والی، هغې سره سفر کول، هغې سره خلوت کول، دغه یو هم جواز نه لري. بله پوښتنه دا ده چې آیا زنانه حج ته او عمرې ته سفر کولی شي غیر د محرم نه که نشي کولی؟ اوس وخت دغه سوال ډیر زیات کېږي، خصوصا د رمضان میاشت کې ډیر خلک الحمدلله دا هم د زموږ او تاسو د خویندو او د مؤمنانو د نارینهو د ایمان نښه ده چې ټول علاقمندي لري عمرې ته لاړې شي، حج ته لاړې شي، مګر د دې علاقمندۍ او شوق سره سره شرایط هم باید پوره شي. خصوصا په دې هیواد کې څو وارې زنانو موږ ته مراجعه کړې ده چې زه حج ته ځم، حج راباندې فرض دی، خو خاوند را سره نه ځي. خاوند ما ته وایي بس ته 4 رقم کوې وکړه زه در سره نه ځم، ته پوهېږې کار د پوهېږي. یا وایي مثلا خاوند مې مړ شوی دی یا طلاقه شوی یم او زوی نه لرم، زه څه باید وکړم؟ آیا زنانه یوازې حج او عمرې ته تللی شي که نشي تللی؟ په دغه اړه باندې د علماو مختلف نظریات دي او دغه نظریات هم د احادیثو په رڼا کې راخیستل شوي دي. امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله هغو دغه 13 احادیث چې موږ تاسو ولې ظاهر د احادیثو ته ګوري دا حرامه بولي، ځکه وایي محرم شرط دی. هغه زنانه چې حج پرې فرض شوی هم وي که عمرې ته تګ هم غواړي، نو چې محرم نه وي په دې باندې حج ساقط شو، ځکه محرم شرط دی. نو چې محرم وجود نه لري حج ته دې بیا نه ځي، انتظار دی وکړي 1 کال 2 کاله 3 کاله 5 کاله 10 کاله، هر کله چې محرم پیدا کړي بیا د خپل محرم سره لاړ شي. حتمي نه ده چې همداسې کال باید لاړ شي، انتظار دی وکړي، کېدای شي بل کال ته خاوند روزګار شي یا ورور روزګار شي یا پلار بیکار شي یا بل ورور پیدا شي، هغې سره د لاړ شي. نو په همدغه اساس امام ابو حنیفه رحمه الله او امام احمد ابن حنبل دوی دغه ظاهري احادیث ته ګوري. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه د جهاد څخه منع کړ چې ته خپل مېرمن سره حج ته لاړ شه، جهاد پرېږده. نو د ښځې یوازې سفر کول حج او عمرې ته جواز نه لري. اما امام مالک او امام شافعي رحمه الله بیا دوی جواز ورکوي. دوی وایي چې حج ته تللی شي بې د محرم نه. یو زنانه ده چې حج ور باندې فرض شوی وي او محرم نه لري، یا محرم لري خو نه غواړي چې ورسره لاړ شي،
لکه دلته یو تعداد خلک شته چې مثلا د دین په کیسه کې نه دي، د ارکانو په کیسه کې نه دي. ښځه ته وایي که ته مسلمان یې حجاب اغوندې واغونده خو زما در سره کار نشته، که حج ته ځې لاړه شه زما در سره کار نشته. نو که داسې یو زنانه وي چې محرم نه لري او حج ورباندې فرض وي، دا حج ته تللی شي، مګر بیا شرط دا دی چې دا باید په داسې یو مجموعه او ډله کې لاړ شي چې هلته نوره ښځې ورسره وي، الرفقة الصالحه، نیکو زنانو سره دې لاړ شي. داسې یو ډله وي چې په هغې کې 12 زنانه دي یا 3-4 زنانه دي ورسره، نارینه پکې نه وي. یا داسې ده چې یو تعداد زنانه هم شته، یو تعداد نارینه هم پکې شته، مګر هغه نارینه هم نیکان خلک وي او د دغه زنانه هغو سره د خلوت مسله منځته نه راځي. عمومي بس کې سپریږي، طیاره کې عمومي سپریږي، هوټل کې ټول عمومي یو اطاق کې اوسېږي، نو چا سره خلوت نه واقع کېږي. نو د امام شافعي رحمه الله په قول باندې او د امام مالک رحمه الله په قول باندې بیا په دغسې یو ډله کې حج ته تللی شي. اما عمرې ته د ورتګ اجازه نشته. هغه زنانه چې محرم نه لري عمرې ته د بیا نه ځي، ځکه عمره فرض نه دی، واجب نه دی. عمره فقط یو سنت عمل دی، مستحب عمل دی. نو که کله تا ته زمینه برابر شو، پلار یا ورور یا کاکا یا ماما یا خورایه یا وراره دغه محارم چې ذکر شو، که دوی کم یو تا سره برابرېدل عمرې ته در سره تللی شو، خو دا سره ته ورسره لاړه شه. که داسې یو محرم درته نه برابرېده، بیا عمره نه په تا باندې فرض دی نه په تا باندې واجب دی، دا یو مستحب عمل دی، بیا مستحب پرېږده. ځکه دلته ته که مستحب باندې عمل کوې هلته فرض پرېږدی یا هلته واجب پرېږدی چې محرم موجودیت په تا باندې شرط دی، واجب دی، نو د هغې نه د محرم موجودیت بیا قوي دی، هغه باید در سره اوسېږي. دوی بیا دلیل خپل څه شی نیسي؟ دلیل دا نیسي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عدي ابن حاتم رضی الله عنه نومیږي، هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام بلنه ورکول، هغه مسلمان شو. خو په ضمن د خبرو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې داسې یو وخت به راشي چې د حیره په عراق کې یو منطقه ده، چې د حیرې څخه به یو زنانه یوازې حرکت وکړي او کعبې شریفې ته به راشي، طواف به کوي او د الله نه سوا د هیڅ چا څخه به ویره نه لري. نو دې حدیث شریف کې اگر چې مستقیما د عدالت خپرونو ته اشاره ده چې داسې امنیت به اسلامي حکومت کې راشي چې هیڅ یو زنانه باید د یوازې په یوازیوالي کې د ویرې احساس نه کوي، دومره لرې مسافات سفر به کوي. مګر یو تعداد علما وایي چې دې حدیث نه دا هم برداشت کېږي چې یعنې یو زنانه یوازې عمرې ته یا حج ته سفر کولی شي حج دپاره. همدارنګه عمر رضی الله عنه کله چې حج کوو، امهات المؤمنین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازواج مطهراتو اجازه وغوښتله چې موږ ته هم اجازه راکړه چې موږ هم حج ته لاړې شو. عمر رضی الله عنه، عثمان ابن عفان او زبیر ابن العوام دو صحابه دي، دغه دواړه مکلف کړي چې تاسو ازواج مطهرات امهات المؤمنین سره حج ته لاړ شئ. هغه یوازې پرې نه ښودل، دغه دوه نفره د هغو د حفاظت او څارنې دپاره. نو په دې کې عمر رضی الله عنه هم موافق و، زبیر ابن العوام او عثمان ابن عفان او ازواج مطهرات د ټولو په همدې باندې موافقه وه، دوی سره لاړ حج وکړو بیرته راغلل. نو دا هم امام شافعي او امام مالک رحمه الله ځان ته دلیل نیسي چې په دغه اساس باندې حج دپاره جواز شته، مګر شرط هم دا دی چې په یو ډله کې باید وي، مجموعه کې باید وي، تنها یا یوازې باید نه وي. دلته یو ورور چې کله کله حاجي صاحبانو سره په ګروپونو کې ځي، هغه راته کیسه کوله، ویل چې یو زنانه چې ځوانه هم ده ما ته راغله چې زه هیڅ محرم نه لرم او حج ته تګ غواړم. ما وایي چې هر څومره کوشش کوه ورته قناعت ورکړم چې تا سره محرم نشته، ته باید لاړه نه شي، انتظار وکړه. خو دا وایي ډېر اصرار یې کوه چې نه زه خامخا باید لاړ شم. خو هر څومره چې ورته وویل چې محرم نه لري، اجازه نه لري، ویل ښه چې محرم نه لرم ته را سره نکاح وکړه چې ته مې محرم شي. یعنې دغه اندازې پورې صحیح ده، د یو طرف نه علاقمندي او دلچسپي ښایي، مګر بل طرف نه دومره فداکاري ته هم اړتیا نشته چې انسان د خپل ټولو معیارونو نه هر شي نه تېر شي ته فقط دې دپاره چې زه حج وکړم ته ما سره نکاح وکړه چې بېرته رالو خلاص خبره طلاقه ده، یو محرم پیدا کولو دپاره. ځکه دغه شرایط داسې دي چې کله شرط موجود نه وي تا نه هغه عمل ساقطېږي. ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، د الله له لورې پر مؤمنانو باندې حج فرض دی، خو هغه چا دپاره چې هغه توانمندي او د رسیدګۍ امکانات ولري. اوس ته به پیسې لرې، صحت به لرې، هر شی به لرې، خو تا ته سعودي ویزه نه درکوي، تا باندې حج فرض نه دی، ساقط شو. هر کله چې تا ته د ویزې اخیستلو امکان پیدا شو په تا باندې حج فرض کېږي. تا ته به سعودي ویزه هم درکوي، خو فرض که استرالیا درته پاسپورټ نه درکوي، په تا باندې حج فرض نه شو. هغه وخت چې تا پاسپورټ حاصل کړې په تا باندې فرض کېږي. نو په همدغه اساس باندې شرایط به پوره کوي، بیا په تا باندې هغه فرضیت یا استطاعت حاصلېږي. الله عز وجل موږ تاسو ټول ته توفیق نصیب